السلام علیکم زما خویندو، زه ستاسو پښتنه پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. زما د خویندو کوم خلک چې خبره د ډپریشن کوي یا د دغه کوي ټینشن او ډپریشن خبره کوي، نو د هغوی دپاره دا ده که نه چې تاسو به د هر ټینشن او ډپریشن نه بهر شئ. بس که تاسو په دې خبره باندې یقین وساتئ چې دا پوره دنیا تاسو ته یو شي که نه، نو تاسو څه نشي کولی چې خپل الله تاسو سره ملي. که دا ټوله دنیا ستاسو خلاف شي، تاسو څه هم نشي کولی که ستاسو الله تاسو سره ملي او الله هم حفاظت کوي. او که دا ټوله دنیا یو انسان سره ملو شي، نو هغه له څه عزت نشي ورکولی، د هغه یو کار نشي کولی چې الله یې نه کوي. نو که په دې خبره باندې ستاسو یقین وي، نو بیا ستاسو څوک څه نشي کولی او دا ژوند به ډېر اسان